نن د جمعې ورځ د 4 تاریخ دی او لسمه میاشت ده. ملګرو وی زو چکر له ډېر زیات پور شوي وو. دا تېرې 40-45 ورځې ډېرې مصروفې تېرې شوې. نو هلکانو ته مې ویې ځئ چې چکر ووو. ټول ملګري را یو ځای شو او راووتو د الخور بیچ طرف ته. څنګه چې تاسو ته پته ده که په قطر کې ګرمي وي او که یخني وي، خو د الخور بیچ عموما خوشګوار وي. دلته راغلو ټول ملګري ما راوغوښتل او ملګري خو اصل کې ډېر زیات دي. د ګراج ملګري هم دي، کوم چې موږ سره کار کوي هغه هلکان هم دي، ډېر دي. خو بهرحال په دې کې موږ هغه کسان راوغوښتل چې کومه هر ټایم په خوشګوار موډ کې وي. دې کې موږ مسټر سیریس انوایټ نه کړه، ځکه چې زموږ ډېر کسان داسې دي چې هغه هر ټایم سیریس وي. او څنګه چې تاسو ته پته ده دا اوس چې کوم راغی د اخري لکزس کې محمد یوسف بلوچي، دا زما ملګری دی. دا خو هسې هر ټایم ما سره بل چې کوم دی نو دا موږ سره یو داسې ګاډی دی چې دا چلتا پرته کوټه ده. او میا صاحب د حرام توپونو خو تاسو ته پته ده دی هر ټایم څه نه څه نخره کوي. یعنې د ده لاس پې بلکل روغ دی، خو کله ځان ګوټ کي، کله څه او کله څه. دې نه بعد ملګرو وی چې راځئ مخکې څه کول دي. موږ وی اول خو بس سیټینګ وکړو، درې به واچو، بیا به مخکې ګورو. خو د هلکان ټول را یو ځای شو او دې کې داسې څه کسان دي چې موږ د قطر په یو ګوټ کې او په بل ګوټ کې وینو چې کله را یو ځای شي نو بیا داري ټول را جمع شو. یو بل سره خو مول چې کوم دی نو حال احوال شیر کړه چې یاره دا میاشت 45 ورځې څنګه تېرې شوې. بیا هم هلکان راوستل چې راځئ اوس د ځای کې اوبه واچوئ چې شګې نه الوځي، ځکه چې هوا لګېده بیا سترګو کې شګې ځي. او کوم موږ سره څه د خوراک څښاک وو نو موږ وایي چې هغې کې هم شګې غورځېږي. د دې نه بعد چې کوم دی نو اوس به زمونږ د هلکان درې راوالي او د درې واچولې د ناستې دپاره. زمونږ دا کار لږ غوندې خړ پړ وي، ساده وي، خو بس موږ پې د کلي مینه ماتو، ځکه موږ د دې محلونو نه او د دې بلډینګونو نه لاړ شو د شګو ته. شګې په موږ باندې ډېرې ښه لګي. دا زمونږ چلتا پرتا کور دی، دا ګاډی نه دی. دې کې هر څه ضروریات زندگی به کې زیاتتر موږ سره موجود وي په دې کې. نو چې کله هم داسې چکر لځو نو دا موږ ځان سره بوځو. البته دا ګاډی به د داسې ښکاري لکه د میډیا والا ګاډی، خو دا د میډیا ګاډی نه دی. دا چې کوم دی نو دا ضروریات زندگی سامان موږ په دې کې هغه څه ورته وایي اشیاء خورد و نوش په دې کې موږ ځان سره ګرځوو زیاتتر، او درې وغیره. دا پرده مو لګوله، موږ وایي چې هوا رانه منع کېږي او بس هغې نه مو درې واچولې. زما ملګری پته نه لګي یوسف لګیا دی چې په دې کې څه ګوتې وایي، په دې ګاډي کې څه لټوي. ها د مازدیګر د مانځه ټایم و نو ما وایي چې ځه چاردام به وکړو او مونځ به وکړو. دې ګاډي کې موږ سره د اوبو هم یو وړه غوندې ټینکۍ شته، یو 300 لیټر. نو هغه چې کوم دی نو په وخت د ضرورت ډېر مزېدار کار کوي. مازدیګر د مونځ ټایم و نو دا هم پکې د مازدیګر مونځ وکړو، ولې چې هر حالت کې هر څه چې کوئ مونځ پرېښودل بالکل نه دي پکار. زما د ملګري په دې ګاډي کې دا لټول، ما وایي چې دی پکې څه لټوي. دا چې کوم دی نو د ناستې دپاره سیټینګ دی، ځکه چې ډډه خو به لازم وی. اوس پس د دې نه د ماښام د مونځ انتظار دی. موږ وایي چې د ماښام مونځ وکړو نو د هغې نه بعد به بیا د لامبلو پروګرام جوړ کړو، وربشو، ځکه چې د دې ځای اوبه ډېرې مزېدارې دي. د الخور بیچ اوبه واوه اوړه جمع داسې یخې وي چې سړي له شاټونه ورکوي. او زیشان ته مو وایي چې ته چای پخه که، دود پتی ډېرې پکې خیر واچوي، اوبه پتي کړې ونه ده. بیا د ماښام د مونځ ټایم شو نو امیر صاحب هم مخکې که جمع ته او موږ ورپسې ودرېږو، د ماښام مونځ هم وکړو. په هر حالت کې زما هماغه یوه خبره ده چې مونځ پرېښودل هېڅ څه کله هم نه دي پکار. او بیا موږ ورغلو په لامبلو باندې. ما چې کوم د لامبلو شوقیان یې نو هغه راځئ، خو ولې چې هوا ډېره یخه لګېده، اوبه هم یخې وې، نو زموږ ډېرو ملګرو لامبلو ته غاړه کېنښوده. بس تیاره هم خوره شوه، خو ډېره مزه یې وکړه. دا یې چې کوم دی نو
راکوز کړل د ګاډي نه ګډانه. اوس به ورته زمونږ دا ناقابله قصابان کینی او دا بټکو سترې کی. الله دې وکړي چې په طریقه باندې یې کټ کړي. دا کم سره چې ټوکیار یې بس دا یو سړی پکې ایکسپرټ دی، نور زمونږ دا کسان دونه تکړه نه دي غواهې کټ کولو کې. دې نه بعد د هلکانو وایي چې زه پوټوانو باسو نو یو خوا بل خوا پوټوانو موټوانو ته کېناستل، چې چا پکې لایټونه ولګول. دا داسې لایټونه دي 12 وولټ لایټونه دي، دا چې کوم دنو ډېر ښه کار کوي او دې ته دا د دې لپاره کارآمد وي که څوک غواړي چې جنګل مې منګل نو دا 2 لایټونه چې ولګوي نو کم سے کم دا یو 200 سکوयर فټ ایریا چې کوم دنو دا یو لایټ کور کوي، یعنی ښه کافي رڼا ورکوي یو لایټ. موږ سره دا لایټونه دي نو موږ په 2-3 طرفونو باندې ولګول نو موږ ته کافي جنګل مې منګل جوړ کړو، یعنی ښه بهترین رڼا یې جوړه کړه. او پس هغې نه دا یو راغی د پکې ما ته ډېر مشر ښایست ښه ویو ګوره څنګه فوټو مې ورله ویستلی. ما وی بس ټیک دی. موږ سره اوس یې پروګرام ډېره مزه کړې ده او انشاءالله چې تر دا ښه د دې 2 کسانو پکې روغه وشوه چې دا هم درته ووایم د میا صاحب او زمونږ د مشر لږه غوندې کې داسې موماري یې راغلی وه، لږ غوندې کې خفقان یې شوی یو بل نه مرور شوي نو د دوی پکې روغه هم وشوه. زمونږ دا ګیدرنګ چې کله هم وي نو په دې کې اکثر موږ د 1-2 کسانو روغه کوو. پس هغې نه چې کوم دی نو مزمل استاد پتیله تیاروي، پتیله یې تیاره کړه او د پاسه یې پې اوږه مرچکی پیاز وغیرہ. بهرحال هغه چې کوم دی نو مزمل استاد په دې څیز باندې ښه پوهېږي، دا کوم چې دا کټوی پخوي دا ډېر ایکسپرټ دی په دې سپینه غوښه کې. څوک ورته سپینه غوښه وایي او څوک ورته دمپوخ ورته وایي، که څه ورته وایي دمپوخ خو نه دی، خیر دمپوخ کې الوګان وي، په دې کې الوګان نه لګي نو دا سپینه غوښه ده. په سپینه غوښه کې چې کوم دی نو مزمل استاد ډېر ایکسپرټ دی ځکه چې دا دی افریدی او اصل کې دا سپینه غوښه چې کوم دی نو دا د افریدیانو کار دی، دوی په دې کې ډېر ماهران دي. مالګه حساب کتاب دوی به چې کله دا غوښه کېدي که نه نو د دې نه بعد به اوس دوی زمونږ سره خو چې کوم دی نو تاسو ملګرو ته پته ده چې رباب منګې لازم په ګاډي کې وي. اوس د ماسخوتن په مونځ باندې ودرېدو، دا پکې د ماسخوتن د مونځ ټایم شو. د دې نه بعد په اخري کې چې کوم دی نو بیا لږ غونډه کې شغل کوو او بس دا د ماسخوتن د مونځ نه بعد چې کوم دی نو باقي پکې راپاڅېدل 2 باجې. واه زمونږ دا یو ملګری لږ ډېر شوقي دی، وایي په ما چېرته چا پیسې ونونوستې نو ځکه مې پرې پیسې ونوستې. دې خبرې معذرت غواړم او دا یو ډېر بد عمل دی پیسې نوستل چې کوم دی نو دا نه دي په کار، اس قانون کې هم نه په اسلام کې جایز دی او نه په پښتو کې جایز دی. پیسې نوستل یو غلط عمل دی. بهرحال موږ دا ملګری خوشحاله وایي په ما چېرته چا پیسې نه دي نوستې، ما وایي نن در باندې زه پیسې نولم، دا زما په ژوند کې ډومبنی ځل و. دې نه بعد چې کوم دی نو غوښه تیاره شوه او د ملګري راوړه ماله وایي ته ټیسټ که وګوره چې ټیک ده که نه ده. الله دې دا ټول خوشحاله ساتي. خو ټیسټ یې لاجواب و، بالکل لاجواب. بس دې نه بعد یې صبره واچوله او هلکانو پیپسیانو به وغیره وغیره هر څیز راواغشته څه چې موږ سره موجود وو د خوراک څښاک دپاره او ټول ملګري راټول شو. میا صاحب د خوراک نه بعد واپس دوکړی ته لاس کړی او ورسره تیمور جان خو وایي په درې باندې نه کېنو، وایي په کورسۍ کې کېنو او ډنګو یې. ما وایي زه صحیح ده په کورسۍ کې کېنې، خیر دی وایي ډنګوی. نو بیا چې کوم دی نو او دا کوم چې پکې ګرځي دا خلک چې رانیسي، کله یو ته وایي ګډ شو کله بل ته وایي ګډ شه، پوه شوې. د ټولو نه غټه د شیطاني جاله همدا ده. دا د ګډا چې پکې کم سړی هم دغه کېږي تاویږي راتاویږي، بس د هغه په شا باندې به د دې سړي لاسي ښه د قرینې دا جامې چې اچولي دي صرف 15 سکنډه ګډا په خپله کوي او بل پرېږدي هغه ته وایي اوس خوځه راخوځه 15 منټه او 10 منټه. د علت
جرړه داره دې به وسودرېږي او دغه بل غریب چې کوم دی نو هغه باندې پیریان کې نو هغه به چې کوم دی نو اوس پوره بجلي ونیسي ګوره ورته دا ورته بل را پاسې د وخت شنانه نه بهرحال زندگی دا د زندګۍ نه خوند والی او یو بل سره په خندا خوشحالۍ وخت تېروئ په مسافرۍ کې دا هر څه په کار وي که تاسو وګورئ نو زمونږ خوراک څښاک او کله نه کله دا هلکان پکې ګډاګانې رباب او دوکړی دا څیزونه چې کوم دی نو هم د زندګۍ سره هغه بندله غونته کې ځان له پام غلطۍ مسافري ګران کار دی نو په دې څیزونو باندې به لږ ځان مشغولی خو الحمدلله د دې نه علاوه چې کوم دی نو موږ ورسره خپل 15 ټایمه مونځ او کوشش کوو چې حقوق العباد پوره او حقوق الله دا پکې ادا کو ستاسو د ویډیو کتو یو جهان مننه والسلام